علیکم ناظرین، زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. د الیکشن چې کومه تبله وه هغه وهلی شوې ده. عمران خان صاحب چې کومه دی د جیل نه ډېر اهم پیغام را لېږلی دی او د هغوی په دې پیغام کې ډېر زیات وزن هم دی او طاقت پکې هم دی. هغې ویلي دی چې د پاکستان چې څومره عوام دي یا د پاکستان تحریک انصاف چې څومره سپورټران دي هغه د 8 فروری تیاری وکړي او په 8 فروری کې به موږ په هیڅ حالات باندې چې د یو سیټ هم خالی نه پرېږدو او په هر یو سیټ باندې به د پاکستان تحریک انصاف یو کس ودرېږي یو کارکون ودرېږي او موږ به یو سیټ هم د خپل مخالفینو دپاره خالی نه پرېږدو، ځکه چې په 8 فروری باندې به موږ الیکشن لړاوو، په الیکشن کې به حصه الو او دا الیکشن به ګټو او خپل مخالفینو ته به موقع نه ورکوو چې هغه موږ ته شکست راکړي. د دې نه علاوه یو بل ډېر غټ خبر چې کومه دا په مارکیټ کې چلیږي چې د اډیاله جیل چې کومه لیټونه یعنې بجلی چې کومه هغه پرون بنده کړی شوې وه او دا صرف د اډیاله جیل نه وه خو د اډیاله جیل خوا شاته چې څومره علاقه ده د هغې بجلي بنده شوې وه او ډېر وخه پورې هلته بجلي نه وه. نو آیا په دې اډیاله جیل کې څه چل شوی دی، په دې کې څه میټینګ کېده، په دې کې څه کېدلو؟ نو کوشش کوو د دې معلومات هم حاصلو او چې کله موږ ته د دې معلومات حاصل شي نو دا به لازمي ستاسو سره په بله ویډیو کې موږ شیر کوو. د بله ویډیو پورې لازمي تاسو انتظار وکړئ ځکه چې په دې کې څه شو دی د دې به موږ معلومات کوو. عمران خان صاحب دپاره یو ښه خبر دا راغلی دی چې هغوی په یو مقدمه کې چې کومه دي هغه بری شوي دي او صرف عمران خان صاحب نه دی بری شوی بلکې اسد عمر صاحب د دوی سره هم بری شوی دی او دا مقدمه چې په دې باندې وه دا د 15 مۍ وه یعنې 25 مۍ وه چې په هغې کې کومه فساد او کومه نقصان شوی په هغې د وجې نه په عمران خان صاحب او په اسد عمر صاحب باندې دا ټوټل ذمهداري اچول وه. په هغه کیس کې دا دواړه چې کومه دي دا پرون بری کړلي او دا د عمران خان صاحب دپاره اولنی ریلیف چې کومه دی دا میلاو شوی دی، دا د هغوی دپاره اولنی ښه خبر موږ ویلی شو چې هغې ته میلاو شو. بیا که موږ شیر افضل مروت صاحب ته وګورو د هغې لپاره هم ډېر خوشاین بات دی، ډېره ښه خبر ده ځکه چې هغه هم بېګا رها شوی دی. هغوی تلي پنجاب ته او په پنجاب کې هغوی ورکن کنونشن ته اعلان کاوه یعنې هغې ته خطاب کاوه خو د خطاب دپاره چې دوی کله لاړه نو هغوی هلته نه ونیولی شو او په څه کې ونیولی شو 3 MPO په تحت کې هغه ونیولی شو. هغې لک جیل ته کوټلک جیل ته منتقل کړه. بیا د لاهور های کورټ په حکم باندې هغې چې کومه دی بېګا رها شو د کوټلک جیل نه. د دې سره یو بد خبر دا هم دی چې خدیجه شاه چې کومه ده هغه ډېره زیاته په تکلیف کې ده او په جیل خدیجه شاه صاحبه چې ده هغه ډېره زیاته په تکلیف کې ده او په جیل کې ده او په دې یخنۍ کې ډېره مشکله وي، د سړي دپاره ډېره مشکله وي، د زنانو دپاره خو د هغې نه هم ډېره زیاته مشکله وي چې هغه په جیل کې موجود وي. عدالت چې کومه دی ډېر پرې دا احکامات ورکړي دي چې دوی دې رها کړی شي خو د هغې په احکاماتو باندې عمل نه کېږي، د هغې باوجود په دوی باندې یو بله انکوایري اچول ده او هغې په جیل کې موجود دي. د دې سره سره بل یو خبر چې زموږ سره کومه دی الیکشن کمیشن چې کومه دی هغه مسلسل دا کوشش کوي چې هغه به د خپلې مرضۍ د الیکشن کوي په دې الیکشن کې به هغه په هر حالات کې چې کومه دی هغه به پکې داندلي کوي یعنې دا به صاف او شفاف الیکشن به نه وي او هغې چې کومه دی هدایات چې کومه دی دا د جات عمره نه اخلي یعنې د نواز شریف صاحب سره دوی ګډ جوړ کړي دي. د دې سره سره چې کومه دی الیکشن کمیشن چې کومه دی دا د نورو پارټو سره هم په رابطه کې دی، څه نه څه په رابطه کې دی. ما سوای د پاکستان تحریک انصاف نه د پاکستان تحریک انصاف سره دوی هېڅ قسمه سره رابطه نشته او دوی چې کومه یو قدم وماخلي نو هغه قدم چې وي په هغې کې پاکستان تحریک انصاف نقصان وي. پرون یو مقدمه وه چې په الیکشن کمیشن کې هغه زري سماعت وه، په هغه مقدمه چې کومه ده دا د پی ټي آی خلاف وه. هغه ګوهر رحمان صاحب چې کومه ده د پی ټي آی چیرمین چې کومه موجوده دی هغوی ډېر په ښه طریقې سره دا لړاو کړه یعنې په دې کې ښه طریقې سره په ښه آسن طریقې سره دوی هلته دا فیصله چې کومه ده دا پروسیډینګ وکړو. دا هغوی ویلي چې دا درخواست ګزار چې کومه ده دا یو ناشنا کس دی، د سره د پاکستان تحریک انصاف سره د هېڅ قسمه ممبرشپ نشته، نه د دوی سره ممبرشپ کارډ شته دی. هغې مزید دا هم ویلي دی چې دا خلک چې کوم دي دا ډېر زیات ناشنا خلک دي او دوی د پاکستان تحریک انصاف د انټرا پارټي الیکشن چې کوم دی په دې کې دوی هم حصه نه شو اخیستلی ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف سره چې خپل څومره ووټرز دي د دوی نو د هغوی د دوی سره رجسټر ریکارډ موجود دی او دوی دا چیلنج کړی دی چې دا د پاکستان یو واحد پارټي ده چې د دوی سره د خپلو کسانو چې کومه دی ډیټا موجود ده.
الیکشن کمیشن اف پاکستان چې کومه ده وایي دا واضح طور باندې دا پیغام ورکوي چې دا جانبداره دی، یعنی دا یو طرف حصهدار دی او په هیڅ حالات کې دیونه د خیر توقع نشي کېدلی، ځکه چې دیو صفا او شفاف الیکشن چې کومه دا دیو په هیڅ حالات باندې نه کوي او وایي دیو مسلسل دا پیغام او میسج خبرداری ورکوي چې دیو چې کومه دیو به صفا او شفاف انتخابات نه کراوي. هغه ویلي د هغې نه مزید چې کومه دي څلوېښت نور سوالونه تپوسونه کړلي او دا یې ورته هم ویلي چې د دې جوابات به ورکول، ځکه په مزید دا کیس چې کومه دا په مزید پروسیډینګ کېږي، یعنی مخکې به ځي. بیا مزید ګوهر رحمان صاحب بل چې دا کومه کس د درخواست گزار چې راوستی دی دته دا اندازه هم نشته چې دا په کومه مقدمه کې راغلی دی، دا مقدمه څه ده، خدای د یو ځای نه راچوت کړی دی او دلته رالیږلی دی. هغه ویلي چې په میرټ باندې چې کومه دا فیصله نه لیدلی کېږي، بلکې دا فیصله چې کومه ده دا څه کېږي د ذاتي رنجس په حوالې سره چې کومه د مقدمې ته کتلی کېږي. د دې سره سره د پی ټي آی دپاره ښه خبرونه هم شته، خو د الیکشن کمیشن سره چې کومه نادره هم ملاو شو ده او نادره اوس هم فل سپورټ ورکوي. د پېښور های کورټ نه چې کومه ډېر ښه پیغام راغلی دی د پاکستان تحریک انصاف دپاره او هغوی بار بار دا خبرداری هم ورکوي چې فی الوقت چې کومه دی دوی په هېڅ قسمه دباو کې نه راځي، یعنی د پېښور های کورټ چې کومه چیف جسټس صاحب چې کومه دا په هېڅ قسمه دباو کې نه راځي او دوی ډېر ښه کردار ادا کوي په موجوده وخت کې. پرون هغوی ویل چې دا ډي آر اوز افسران چې څومره لګولی کېږي د دې په حواله سره چیف جسټس صاحب ویلي دي چې الیکشن کمیشن ته په 1 جولای یعنی په 1 جولای کې های کورټ ته یو خط لیکلی شوی او دا خط چې کومه د الیکشن کمیشن لیکلی او دوی د هغې نه افسران غوښتلي نو هغه ویلي چې الیکشن کمیشن چې کومه ده اولنۍ چې کومه ده A B او C اپشن وو، یعنی د دوی سره درې اپشن او څو ور سره درې اپشن وو، خو دوی دا پهله دوه پرېښي او په دریم اپشن باندې دوی غور کړی نو دوی اوس د دریم اپشن نه یعنی د C اپشن نه B ته واپس څرنګې رالل. دا هغوی یو ویلډ کوېسچن چې کومه ده دا یې چوت کړی دی. بیا د هغې نه بعد دوی ویل چې بلوچستان های کورټ نه چې کله دوی افسران غوښتلي نو هغوی د دوی سره مشوره کوله او هغوی ته افسران ورکړي وو، خو دوی بیا د هغې خواته هم لاړه ځکه چې دوی بدزباني کړل یا بدترین قسم چې غلط بیانی د دیو هغه کوي او هغه بدترین قسم بیانی چې کومه ده بدزباني یا بد بیانی چې دیو کوي نو دا دیو په سپریم کورټ کې هم کړې وه، اته دروغ یې ویلي او هغه اته ونه دروغ چې کومه بعد کې د هغې بیا پته لګېدلو چې د اته دروغ دیو هلته ویلي. بیا بلوچستان های کورټ چې کومه دی هو الریډي یعنې د مخکې نه دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې دوی ته به افسران ملاویږي. لاهور های کورټ چې کومه دی د هغې ته چې دوی کله تللي نو هغوی ورته ویل چې اول تاسو الیکشن کمیشن چې کومه دی چې دا د الیکشن شیډول راوړئ، بیا به د هغې نه بعد چې کومه دی موږ تاسو ته عمله درکړو، ځکه چې هغه حالات داسې وو چې په هغه وخت کې الیکشن کېدل چې کومه دا تقریبا ناممکنه ښکاره کېدل، ځکه چې پاکستان کې حالات داسې جوړ کړی شوي نو ځکه ورته هغوی ویلی چې تاسو لاول الیکشن شیډول راوړئ، د هغې نه بعد موږ تاسو ته افسران درکړو. خو د الیکشن کمیشن مقصد دا چې هغې د اسسټنټ کمیشنر او ډپټي کمیشنر په ترو یعنې په ذریعه باندې د الیکشن کول غوښتل، سیول انتظامیه په ترو باندې هغې د الیکشن کول غوښتل. نو الیکشن کمیشن وکیل چې کومه دی هغه ویلي چې بلوچستان های کورټ چې کومه دی د هغې نه موږ افسران غوښتلي نو هغوی د هغې نه انکار کړی. نو چیف جسټس محمد ابراهیم صاحب ورته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه دی د 200 نه زائد یعنې زیات دغه 3 MPOs آرډر چې کومه دي دا جاري کړی شوی دي. په پنجاب کې چې کومه دي 3.5 3 MPOs آرډر چې کومه دي دا جاري شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې 140 پیری چې کومه 3 MPO آرډر بیا جاري کړی شوی دي. وایي د سلیری ضلعو ډي سي صاحبان چې کوم وو هغوی په دې کوشش کې ناست وو چې په پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ په خلکو باندې هغه د 3 MPO آرډر ولګوي او هغه ګرفتاره کړي. وایي په دې حالات کې وایي ته د ډي سي صاحبان چې کوم دي چې دوی د 3 MPO آرډر لګول دي وایي په دې حالات کې به د دوی نه دا توقع څرنګه وکړی شي چې دوی به صاف او شفاف الیکشن وکړي. بیا د الیکشن کمیشن وکیل ویلو په جواب کې چې د یوې پارټۍ خلاف چې بار بار د خلاف ورزي کوي ځکه د دې خلاف چې د 3 MPO د آرډر چې کومه دا جاري کیږي نو سپریم کورټ او بیا هغوی دا هم ویلي چې سپریم کورټ موږ باندې اعتبار کوي، یعنې هغوی زموږ د الیکشن چې موږ کومه کوو په دې باندې هغوی یقین لري نو تاسو په دې باندې یقین ولې نه لرئ. چیف جسټس پېښور های کورټ ورته وویلې چې تاسو موږ ته دا ووایئ
چې د سرنګ چې د دې پارټۍ دا کارکونان راځي او د کاغذات نامزدګي جمع کوي دا غي سره به دا هغه رنګي سلوک کیږي کوم رنګي سلوک چې د نو پارټۍ د کسانو سره کیږي چې کوم کاغذات نامزدګي جمع کوي دا هغه ډېر ویلیډ کوېسچن چې کوم دا د الیکشن کمیشن د وکیل نه کړی و او یقینا چې دا جوړېده هم دغلته څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کسان دي څوک په کورونو کې پټ دي څوک په غرونو کې پټ دي څوک بار ملکونو ته تللي په مختلف ځایونو کې دي نو هغه چې د کاغذات نامزدګۍ دپاره راځي نو ډایرکټ به هغې د هغه ځای نه ارسټ کیږي ایډیشنل اټارني جنرال ثناء الله ویلې چې د 3 MPO دا بیک ګراوند چې کوم دی دا د 9 مئی د واقعات سره سره منسلک دی د 9 مئی که بیا موږ وګورو د 9 مئی نیم خلک چې کوم دي هغه په استحکام پاکستان پارټۍ کې څوک په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان پارټۍ کې شامل شو دي او چې چا پریس کانفرنس کړی دی نو هغه یې معاف کړي نو هغوی بیا ولې نه نیسي چې کوم په 9 مئی کې هغه هم موجود وو یا چیف جسټس صاحب ورته ویل چې 9 مئی خو تېره شو د نو اوس دا 3 MPOs د اډر چې کوم دی دا اوس ولې جاري کیږي نو په دغه وخت کې که موږ ګورو بیا د معذرت سره چې کله دا خبره کوو نو ډېر کسان پرې خفه کېږي هم خو د خیبر پښتونخوا دا پارټۍ چې کومه دا په هر ځای کې ګن کوي او ځان دغه کوي شرموي وکیل چې کومه دی د JUIF چې کومه دی هغې ویلي چې زه د الیکشن کمیشن د دې وکیل د دلایلو سره اتفاق کوم نو هلته ورته چیف جسټس شکیل احمد صاحب ورته وویل چې ته خو فریق نه یې نو په تا موږ ولې واورو مړه نو هر ځای کې داسې ګن کول چې کومه دا هم ښه خبره نه وي چې په یو ځای کې ستا ضرورت نه وي ته هلته بار بار د ورتللو کوشش کوې نو دا پارټۍ چې کومه دا په هر ځای کې دا ګن کوي نو دوی پرون د دوی وکیل هم دا رنګ دا کار کړی او حیرانګۍ خبره دا ده چې انسان وایي چې کوم ځای کې ته چا سره کښېنې پاسې د هغې سره ته هم هغه شان دا رنګ نیسې یو خپل ایډیمز دی په پښتو کې نو کدو وایي چې کوم دی دغه رنګ نیسي نو دا رنګ یې دا وکیل اجز چې کوم هم دی نو په هغه باندې د اثر د دې پارټۍ شوی دی بیا د PTI وکیل چې کوم منظم بټ صاحب دلایل ورکول نو هغې الیکشن کمیشن ته وویلې چې دا چې الیکشن کمیشن چې کومه وي نو دا خو عمله چې کومه 2 میاشتې مخکې لګوي نو چې دوی د دې انتظامات 2 میاشتې مخکې نه دي کړل صاف او شفاف الیکشن توقع موږ څنګه کولی شو پېښور های کورټ ورته وویل چې جوډیشنل افسران د ورکول نه موږ انکار نه دی کړی او نه لاهور های کورټ د دې نه انکار کړی دی لیکن لاهور های کورټ خو دا ویلي وو چې کله تاسو الیکشن په موډ کې راشئ نو په هغه وخت کې به د الیکشن شیډول راوړئ بیا به موږ په هغې باندې تاسو ته افسران درکوم خو دوی بیا هلته لاړله ځکه چې د دوی اراده دا وه چې دوی د سیول انتظامیه په ترو دا الیکشن کول غوښته او سپریم کورټ کې هم دوی دا رنګې دروغ ویلي وو عدالت چې کومه د پریکړې دلایل یې واورېدو د هغې نه بعد هغې چې کومه دی دا درخواست چې کوي د قابل سماعت کېدو باندې دوی فیصله محفوظ کړله او د دې نه بعد به د دې فیصله چې کومه دا به سناویږي یعنې دا به اورولی کېږي د پېښور های کورټ کومه مسلسل کوشش کوي د دوی د په دې مخ چې دا کومه پرده ده دا د ظاهرولو کوشش کوي د دوی دا مخ چې کومه دا خلکو ته ښیي دنیا ته ښیي چې موجوده حالات کې دا څه حالات روان دي او څه به کېږي یو بل کیس چې کومه دی په عمران خان صاحب چې کومه دی مقدمه وه هغه هم جیل ټرایل طرف ته تلله ځکه چې دا کیس چې کومه دی یقینا د دې زما په خیال باندې څه ضرورت نه ځکه چې یو معامله د خدای او د انسان په منځ کې د هغې تپوس چې کومه دی هغه الله کوي د هغې عام مخلوق چې کومه دی هغه نه کوي د عدت چې کومه معامله وه نو دا خو د الله او د عمران خان او د هغې د بیبي د الله سره معامله وایي نه د انسانانو سره دا معامله نه وه نو انسانانو ته دا نه پکار چې په دې باندې کیس کړی دی به هر حال دا زموږ د ملک حالاتو زه به کوشش کوم چې راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته بهترین چې څومره معلومات وي هغه ستاسو سره کېدم نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله په امان